ښوونځی ستاسې په کور کې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو لیدونکو او خوږو زده کوونکو، ستړي مه شئ. زه فضل کریم علمي مو د ښوونځی ستاسې په کور کې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپاړ کې یم. زموږ د نن ورځې درس د لسم ټولګي د کیمیا اړوند د لومړي فصل ځینې موضوعات دي. پیل به د بروګلي د معادلې څخه کوو چې د بروګلي نظریه څه وه او ایدي معادله څه رقم ته ده، چیرته کارول کیږي، څه ډول ثبوتیږي. انشاءالله په دې ټولو مسایلو به څنګه کوو غږیږو. انسټاین داسې نظریه ورکړه چې د نور کوچني ذرې یعنې فوتونونه دوه ګوني خواص لري. دي ذرات او خپریږي د موجونو په شکل، یعنی هم ذروي او هم موجي خواص لري. یعنی دا یوه ذره ده خپریږي د څه شي په شکل، د موجونو په شکل، د څپو په شکل، څپیز حرکت لري. وروسته ډي بروګلي د انسټاین د دغې نظریې څخه په ګټې اخیستنې سره دا روښانه کړه چې یوازې فوتونونه یا د نور کوچني ذرې نه بلکې ټول کوچني ذرې، که هغه مالیکولونه دي، اتومونه دي، پروتونونه دي، نیوترونونه دي، الکترونونه دي، ټولې کوچني ذرې دا خواص لري چې دي ذرات او خپریږي د موجونو په شکل. موږ دلته د دې ذرې د سرعت او د هغې د خپرېدو د موج د اوږدوالي ترمنځ اړیکه روښانه کوو. تاسو ته پته ده چې د نور سرعت سی دا برابر ده لمدا ضرب نیو، یعنی د موج اوږدوالی ضرب د فریکونسي. دې ځایه که چیرې زه د دې نیو ارزښت پیدا کوم، دواړه خواوې به په څه شي ویشم؟ په لامدا ویشم. نو لیکم چې نیو برابر دی ده، دا مې په لامدا ویشله، لامدا سره خلاص شوه، سی پر لامدا. همدارنګه د پلانک د نظریې له مخې موږ د کوانت انرژي داسې حسابوو چې ای مساوي اچ ضرب نیو. نو دې ځایه که چیرې زه د نیو ارزښت پیدا کوم، دواړه خوا یې په څه شي ویشم؟ په اچ ویشم. نو لیکم چې ای پر اچ. نو اوس تاسې وګورئ، دلته نیو سی پر لامدا ده، دلته نیو ای پر اچ ده. زه کولی شم د دې دواړو ترمنځ مساوات رامنځته کړم چې سی پر لامدا دا برابر ده د ای پر اچ سره. دغه ځایه زه کولی شم د دې سی او د دې اچ ځایونه د تناسب د قوانینو څخه په ګټې اخیستنې سره تبدیل کړم. نو داسې به شي چې اچ پر لامدا دا برابر ده د چی سره؟ ای پر سی سره. یعنې د دغې سی او د دې اچ ځایونه څنګه شو؟ په خپلو منځو کې تبدیل شو. دا رابطه پرېږدم، راځم د انسټاین رابطې ته. د انسټاین رابطه د نور د ذرې د سرعت او د هغې د انرژي ترمنځ اړیکه ده چې ای مساوي ام سی مربع. دلته زه د ای پر سی ارزښت پیدا کوم، ځکه دلته ای پر سی لرو که نه. که چیرې زه دا دواړه خواوې په سی باندې وویشم داسې، نو دلته خو سی مربع ده که نه، دا سی به د سی مربع د یو سی سره خلاص شي، یو سی بې پاتې شي. نو داسې شوه چې ای پر سی دا برابر ده د چی سره؟ ام سی سره. تاسې دلته وګورئ، ای پر سی برابر ده اچ پر لامدا سره او دلته ای پر سی برابر ده د ام سی سره. نو زه کولی شم داسې ولیکم چې اچ پر لامدا دا د چی سره برابر و؟ ای پر سی سره. ای پر سی نه لیکم، د دې ارزښت دلته څه شی ده؟ ام سی. ام سی سره برابر ده. خو دا د نور دپاره ده. که چیرې موږ بل کوم کوچنی ذره دلته تطبیقوو، نو زه د دې سی پر ځای وي لیکم، ځکه سیم سرعت ښیي، ویم سرعت ښیي. نو داسې لیکلی شم چې ام وي دا برابر ده د اچ پر لامدا سره. نو دغه ځایه که چیرې زه د دې لامدا قیمت پیدا کوم، نو لامدا برابر ده د اچ پر ام وي سره. دې ته ویل کېږي د ډي بروګلي معادله. د چا معادله؟ د ډي بروګلي معادله. دا د یوې ذرې د خپرېدو د سرعت او د هغې د طول موج یا د موج د اوږدوالي اړیکه ده. او تاسو ته باید دا خبره یاد وي چې د خپرېدو سرعت هغه د موج د اوږدوالي سره معکوس اړیکه لري. پوښتنه داسې ده چې د هایدروجن د خپرېدو سرعت 2200 کیلومتر پر سیکنډ دی. تاسې د هغې د موج اوږدوالی پیدا کوئ. تاسې ما ته پام وکئ،
د خپرېدو سرعت یعنی وي څو سره برابر شو 2200 کیلومتر پر سیکنډ. موږ نه غوښتی لمدا د موج اوږدوالی. دلته دوه څیزونه ثابت دي. یو اچ ثابت ده 6.3 ضرب لاس په توان منفي 4 ژول ضرب سیکنډ. او یو هم د الکترون کتله ثابته ده ام مساوي 9.1 ضرب لاس په توان منفي 1 کیلوګرام. دا د الکترون کتله ده. موږ به لامدا څنګه پیدا کوو؟ اړیکه مې درته ولیکه چې لامدا برابر ده د اچ پر ام وي سره. نو دا قیمتونه دلته وضع کوم لیکم لامدا برابر ده د اچ. د اچ ارزښت چې د پلانک ثابت ده 6.3 ضرب لاس په توان منفي 4 ژول ضرب سیکنډ ته زه دا ژول ضرب سیکنډ داسې لیکم چې نیوټن ضرب متر دا ژول شو که نه ضرب سیکنډ پر ام کتله 9.1 ضرب لاس په توان منفي 1 کیلوګرام ضربی وی سرعت 2200 کیلومتر نه لیکم د دې پر ځای لیکم لاس په توان 3 متر پر سیکنډ ده سیکنډ په توان منفي 1. اوس لیکم لامدا برابر ده د کچیرې بنګ راوالو دغه 6.3 پر 9.1 وویشو او د دې حاصل بیرته پر 22 وویشو نو دې نتیجه 0.033 ده ضربي لاس په توان منفي 4 صورت کې پاتې شو. لاس په توان منفي 1 مخرج چې د صورت تیجي کوم لاس په توان 1 شو. دلته ما د عدد په 22 ویشو دلته سل پاتې سل چې په دې لاس په توان 3 کې ضرب کوم لاس په توان 15 شو. صورت تیجي کوم لاس په توان منفي 15 متر د دې متر سره خلاص شو. صورت کې واحد داسې پاتې نیوټن ضرب سیکنډ. نیوټن هم زه تجزیه کوی شم داسې لیکلی شم چې کیلوګرام ضرب متر ضرب سیکنډ په توان منفي 2 دا د نیوټن ارزښت شو. ضرب سیکنډ پر کیلوګرام ضرب سیکنډ په توان منفي 1. نو دې ځای زه کولی شم داسې ولیکم چې لامدا برابر ده د 0.033 ضرب لاس په توان دی منفي 4 او 1 منفي 3 منفي 3 او منفي 15 منفي 8 کیلوګرام به د کیلوګرام سره اختصار شي. دلته زه کولی شم داسې ولیکم چې متر ضربي سیکنډ په توان منفي 1 د یو سیکنډ سره خلاص شو دلته پاتې شو سیکنډ په توان منفي 1 او دا سیکنډ په توان منفي 1 به دلته د لاندې سیکنډ سره خلاص شي. نو دلته واحد یوازې متر لاس سره راغی نو لامدا برابر ده د زه کولی شم یو خانه اشار ښي طرف ته لاړ شم 0.33 توان به یو کم کو د یو په اندازه لاس په توان د منفي 9 متره او دا موږ ته یاد ده چې لاس په توان د منفي 9 متر 1 نانو متر دی. نو دا زه داسې لیکلی شم چې لامدا برابر ده د 0.33 نانو متر سره. نو د هایدروجن کوم الکترون چې دا چې خپریږي د هغې طولي موج به 0.33 نانو متر وي. د هایزنبرګ د عدم قطعیت اصل دا موږ ته څه وایي؟ وایي موږ نشو کولی چې په یو وخت کې دوه کارونه وکړو. یو د الکترون سرعت او بل د الکترون موقعیت دا دواړه په یو وخت کې وټاکو. دا کار زموږ د توان څخه وتی کار دی. یعنی که چیرې تاسې دلته پام وکئ دا د اتوم هسته ده الکترون دلته د ګرځېدو په حال کې ده دا ګرځي تاویږي. که چیرې موږ د دې سرعت په پام کې نیسو چې دا په کوم سرعت سره دلته خپریږي بیا خو موقعیت په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات تغییر کوي نو بیا موږ موقعیت نشو ټاکلی. که چیرې موقعیت په پام کې نیسو چې دا الکترون دلته شو نو دا ساکن شو که نه سرعت یې بیا موږ صفر فرض کړ چې دې سرعت صفر دی نو د سرعت په ټاکلو کې بیا موږ عاجز شو. نو موږ نشو کولی چې د الکترون سرعت او موقعیت دواړه په یو وخت کې څنګه کو وټاکو. د دې دپاره چې د الکترون په هر اړخیزو خواصو پوه شو د الکترون په ټولو خواصو پوه شو
د چی څخه ګټه اخلو؟ د کوانتوم نمبرونو څخه ګټه اخلو. نو زمونږ او ستاسو له بل عنوان کوانتوم نمبرونه دي. کوانتوم نمبرونه یا کوانتومي عددونه دا هغه ځانګړي عددونه او نمبرونه دي چې د الکترون د هر اړخیزو خواصو په هکله موږ ته معلومات راکوي. د الکترون د انرژي په هکله، د الکترون د موقعیت په هکله، د الکترون د سرعت په هکله، په دې ټولو څیزونو چې موږ غواړو پوه شو باید کوانتوم نمبرونه زموږ زده وي. دا به ستاسو یاد وي چې کوانتوم نمبرونه په څو ډوله دي؟ په څلور ډوله دي. موږ څلور کوانتوم نمبرونه لرو. اول اصلي کوانتوم نمبر دی، ورپسې فرعي کوانتوم نمبر، دریم کوانتوم نمبر مقناطیسي کوانتوم نمبر دی، او وروستی کوانتوم نمبر هغه سپین کوانتوم نمبر دی. موږ به انشاءالله پایل له اصلي کوانتوم نمبر څخه کوو. اصلي کوانتوم نمبر دا ښودل کېږي په چش باندې؟ په ان باندې. یوه خبره موږ ته دا ان یا اصلي کوانتوم نمبر څه شی ښیي؟ د الکتروني وریځو جسامت ښیي چې الکترون په څومره فاصلې سره د یو هستې څخه ګرد چاپېره تاویږي. همدارنګه د اتوم شعاع موږ ته ښیي او د دې ترڅنګ د الکترون د سرعت ښودنه کوي او د الکترون د انرژي ښودنه هم کوي. که چیرې تاسې دلته پام وکئ، دا هسته ده او د دې په شاوخوا اصلي مدارونه دي چې دي اصلي مدارونه دي. د اصلي انرژیکي سویو ته اصلي کوانتوم نمبرونه وایي. اصلي کوانتوم نمبرونه دا په ان سره ښودل کېږي. لکه دا اول مدار دی، موږ ورته وایو چې دا ان مساوي یو دی. دا دویم مدار دی، دې ته وایو چې ان مساوي دوه ده، یعنې د اصلي کوانتوم نمبر څو ده؟ دوه ده. دا دریم مدار دی، د اساسي کوانتوم نمبر څو ده؟ درې ده. همدارنګه څلورم مدار ان مساوي څلور، پنځم مدار ان مساوي پنځه. دو ته ځانګړي توري هم غوره شوي دي. لکه اول مدار ته د کا مدار هم ویل کېږي، دویم مدار ته د ال مدار هم ویل کېږي، دریم مدار ته د ام مدار هم ویل کېږي، څلورم مدار ته د ان مدار، پنځم مدار ته د او مدار، شپږم مدار ته د پی مدار او اووم مدار ته د کیو مدار ویل کېږي. څومره چې د ان قیمت لوړیږي، الکترون له هستې څخه لرې کېږي که نه، انرژي زیاتیږي. چې انرژي زیاته وي سرعت یې ډېر وي، او څومره چې په لرې واټن کې دی ګرځي، په هماغه اندازه د اتوم د هستې شاوخوا ته الکتروني وریځې جوړوي. یعنې موږ ته اصلي کوانتوم نمبر د الکتروني وریځو جسامت هم ښیي. څومره چې ان لوړیږي د الکتروني وریځو جسامت زیاتیږي. د الکترون انرژي هم ښیي. څومره چې ان لوړیږي د الکترون انرژي زیاتیږي. او د دې ټولو ترڅنګ موږ ته د اتوم د شعاع ښودنه هم کوي. یعنې څومره چې دا ان قیمت لوړیږي په هماغه اندازه د اتوم غټیږي، شعاع یې څنګه کیږي؟ پراخیږي. موږ کولی شو چې د دې اصلي کوانتوم نمبرونو په پام کې نیولو سره د دغې رابطې نه چې ای مساوي منفي ام کا مربع زیټ مربع ای په توان د څلور دوه پای مربع پر ان مربع اچ مربع. دا موږ مخکې درسونو کې ویلی وو چې دا د الکترون د انرژۍ د پیدا کولو رابطه ده. دلته تاسو ګورئ چې ان شته دی، یعنې موږ کولی شو د اصلي کوانتوم نمبرونو له مخې د یو الکترون انرژي څنګه کو؟ وټاکو. د زمرفیلډ د وینا له مخې هره اصلي سویه د خپلې سویې د نمبر سره سم فرعي سویې لري. لکه اول اصلي سویه یوه فرعي سویه لري، دویم اصلي سویه دوه فرعي سویې لري، دریم اصلي سویه درې فرعي سویې لري. دا موږ د زمرفیلډ په نظریه کې تیر درس یې ویلی وو. د فرعي سویو د څېړلو او د دې د ښودلو دپاره له فرعي کوانتوم نمبر څخه ګټه اخیستل کېږي. فرعي کوانتوم نمبر په ال سره ښودل کېږي. په چی سره ښودل کېږي؟ په ال سره ښودل کېږي. دا موږ ته د الکترون د دایروي حرکت مقدار او د هغې مومنټ په لاس راکوي. تاسې به دا همداسې زده کوئ، کتاب کې دې په هکله ډېره تشریح نه ده شوې، او دا د کانکور پوښتنه هم ده چې د الکترون د زاویوي حرکت مقدار او د هغې مومنټ د کوم کوانتوم نمبر په واسطه څېړل کېږي؟ د فرعي کوانتوم نمبر په واسطه څېړل کېږي. همدارنګه د کانکور یو بله پوښتنه ده چې تر ټولو مهم کوانتوم نمبر کوم کوانتوم نمبر ده؟ د دې پوښتنې ځواب بیا دا ده چې تر ټولو مهم کوانتوم نمبر اصلي کوانتوم نمبر ده. خو د الکترون د ظاهروي حرکت مومنټ او د هغې مقدار د کوم کوانتوم نمبر له مخې څېړل کېږي؟
د فرعي کوانتم نمبر له مخې څیړل کیږي. فرعي کوانتم نمبر په ال سره ښودل کیږي. د دې ال دپاره هم قیمتونه تام او پوره عددونه دي. تام او پوره عددونه دي. د صفر نه نیولې 1 2 3 4 داسې پوره عددونه غوره کوي. کسري او اشاري عددونه نه غوره کوي. د دې عددونو مقدار او یا هغه ډول موږ د کومې رابطې نه پیدا کوو. تاسو ته باید پام وي چې د فرعي کوانتم نمبر قیمتونه چې دي هغه د صفر نه نیولې تر n منفي 1 پورې دي. موږ کولی شو چې د دغې له مخې د فرعي کوانتم نمبرونو لپاره قیمتونه وټاکو چې وروسته به انشاءالله مثالونو کې راځي. همدارنګه هر د ال هر قیمت چې ده دا موږ ته یو فرعي سویه ښیي. ګورې که چیرې د ال قیمت په کومه اړیکه کې صفر په لاس راله نو تاسې باید پوه شئ چې دا لومړۍ فرعي سویه ده. څومه فرعي سویه ده؟ لومړۍ فرعي سویه ده. او تاسو ته یاد ده چې موږ لومړۍ فرعي سویې ته څه شی ویلی وو؟ د اس سویه هم ویلی وو. یعنې دا د اس فرعي سویه ده. د څه شي فرعي سویه ده؟ د اس فرعي سویه ده. همدارنګه که چیرې ال یو په لاس راغی نو تاسو باید په دې پوه شئ چې دا دویمه فرعي سویه ده. څومه فرعي سویه؟ دویمه فرعي سویه ده. او قیمت یې نوم یې څه دی؟ پی. دې سویې ته موږ څه وایو؟ د پی سویه وایو. که چیرې د ال قیمت 2 په لاس راغی نو تاسو باید پوه شئ چې دا څویمه فرعي سویه ده؟ دریمه فرعي سویه ده. څویمه؟ دریمه فرعي سویه. او د ډي په توري سره ښودل کیږي. همدارنګه که د ال قیمت 3 په لاس راغی تاسو باید پوه شئ چې دا څلورمه فرعي سویه ده. څویمه فرعي سویه؟ څلورمه فرعي سویه. او په کوم توري سره ښودل کیږي؟ د اف په توري سره ښودل کیږي. مثال داسې ده وایي د ان مساوي یو. ان مساوي څو؟ یو. د دې دپاره څو او کوم فرعي سوي شتون لري او همدارنګه دغه اصلي سویه او اړونده فرعي سوي په کومو تورو سره ښودل کیږي. موږ وایو چې کله ان یو شو خو دا اوله اصلي سویه ده که نه. ان موږ ته څه ښیي؟ اصلي سویه ښیي. نو اوله اصلي سویه موږ په کوم توري سره ښودو؟ د کا په توري سره. یعنې دا د کا مدار دی. کوم مدار دی؟ د کا مدار. اوس که د فرعي سویو شمیر او ډول یې ټاکو نو موږ وایو چې ان یو ده که نه. ان یو چې یو د نو څو فرعي سوي لري؟ د زمرفیلډ وینا ده چې د نمبر سره سم فرعي سوي لري. چې نمبر سره سم فرعي سوي لري نمبر یو د نو څو فرعي سوي لري؟ یوه فرعي سویه لري. اوله اصلي سویه یوه فرعي سویه لري. قیمتونه یې چې ټاکو تاسو ته پته ده موږ ویلي چې د صفر نه نیولې تر ان منفي 1 پورې به دا قیمتونه اخلي. نو لیکم چې ال مساوي صفر نه تر ان څو ده؟ یو ده. یو منفي 1 پورې. یو منفي 1 بیرته صفر ده. نو دلته د ال دپاره یوازې د صفر ارزښت شته. او موږ ویلو چې د صفر ارزښت دا د کوم فرعي مدار دپاره دی؟ د اس فرعي سویې دپاره دی. یعنې دغه فرعي سویه لومړۍ فرعي سویه ده. څومه فرعي سویه ده؟ لومړۍ فرعي سویه ده. په چی سره ښودل کیږي؟ په اس سره ښودل کیږي. همدارنګه که چیرې ان 2 شي ما سره پاتې شئ که ان 2 شي دویمه فرعي سویه ده. دویمه فرعي سویه په ال سره ښودل کیږي. څو فرعي سوي لري؟ اصلي سویه 2 ده که نه. 2 فرعي سوي لري. څو فرعي سوي لري؟ 2 فرعي سوي لري. د فرعي سویو ډولونه او نمبرونه چې ټاکو داسې ټاکو. صفر نه نیولې تر ان منفي 1 پورې. نو لیکو چې صفر نه نیولې تر ان څو ده؟ ان 2 منفي 1 پورې. ال صفر نه نیولې تر 2 نه چې یو لاړ شي یو. یعنې دلته صرف 2 قیمتونه دي، صفر او یو. او تاسو ته پته ده دا صفر د اس فرعي سوي دپاره ده او دا یو د پی فرعي سوي دپاره ده. یعنې دلته کومې فرعي سوي چې شته هغه اس او پی دي. همدارنګه که چیرې ان 3 شي چې ان 3 شي دریمه اصلي سویه ده که نه ځکه ان موږ ته اصلي سویې ښیي. په چی سره ښودل کیږي؟ په ام سره ښودل کیږي. څو فرعي سوي لري؟ 3 د نمبر که نه. 3 فرعي سوي لري. څو؟ 3 فرعي سوي. دغه 3 فرعي سوي څنګه دي؟ ال مساوي صفر نه نیولې تر ان منفي 1 پورې. نو ال مساوي صفر نه نیولې ان څو ده؟ 3 منفي 1 پورې. ال مساوي صفر نه نیولې تر 2 پورې. نو ال مساوي صفر نه نیولې تر 2 پورې. صفر 1 او 2 دي. دغه 3 قیمتونه لري
چې ایدي دا صفر د اس سوي دپاره، پی د یوې د پی سوي دپاره او دوی د ډي فرعي سوي دپاره ده. همدارنګه ستاسې دنده دا شوه چې د ان مساوي 3 دپاره، ان مساوي 4 دپاره او ان مساوي 5 دپاره تاسې به د فرعي سویو ډولونه او د هغو نمبرونه څنګه کوئ پیدا کړئ. د 4 ډي سویه کومه اصلي سویه او کومه فرعي سویه ښیي او د دوی دپاره د ان او ال کوم قیمتونه شته. ما سره پاتې شئ. 4 ډي ګورې دا په دغه شان لیکلو کې دغه تام عدد چې دا موږ ته کوم کوانتوم نمبر ښیي؟ اصلي کوانتوم نمبر. د ان قیمتونه موږ ته ښیي. نو لیکو چې ان دلته څو شو؟ 4 شو. 4مه اصلي سویه. څویمه اصلي سویه؟ 4مه اصلي سویه. ډي دا توری موږ ته فرعي سویه ښیي. کومه فرعي سویه ښیي؟ فرعي سویه. د فرعي سویو ترتیب داسې ده چې اس پی ډي اف دا 4 پیژندل شوي فرعي سوي دي. اس اوله فرعي سویه ده، پی دویمه فرعي سویه ده، ډي دریمه فرعي سویه ده او اف 4مه فرعي سویه ده. ادو قیمتونه داسې دي چې د اس دپاره 0، د پی دپاره 1، د ډي دپاره 2 او د اف دپاره 3 قیمت دی. نو موږ دلته ومونده چې ډي څویمه فرعي سویه ده، اول دویم دریمه فرعي سویه ده، ډي دریمه فرعي سویه ده. قیمت هیڅ شی دی ال، د ال قیمت د ډي دپاره 2 ده. نو دا به موږ څنګه لولو؟ دا داسې لولو چې 4مه اصلي ځکه عدد 4 دی که نه، او ډي څویمه فرعي ده؟ دریمه فرعي سویه. 4مه اصلي، دریمه فرعي سویه. دا د کومې سویې ښودنه کوي؟ د 4 ډي ښودنه کوي. دلته به انشاءالله موږ په فرعي سویو بحث کوو. 4 فرعي سوي اس پی ډي او اف 0. اوله فرعي سویه اس ده. دا د اس کلمه د شارپ کلمې څخه اخیستل شوی. د شارپ معنا ده تیره یا تیز. دا د شارپ کلمه ده. دا اس د دې نه اخیستل شوی. د اس فرعي سویه اوله فرعي سویه ده، یو اوربیټال لري. دا چې اوربیټال څه ته وایي انشاءالله را روان درس کې به یې پوره څیړو. تاسو صرف دومره زده کړئ چې یو اوربیټال لري، یوه ځاله لري، یوه خونه لري، او یو اوربیټال 2 الکترونونه ځایولی شي. نو د اس فرعي سویه څو الکترونونه په ځان کې ځایوی شي؟ 2 الکترونونه. د اس د فرعي سوي فضایي جوړښت هغه کروي ډوله ده. څه ډول ده؟ کروي ده. او کله چې موږ همداسې په لیکنو کې ښیو نو یوه خانه یا یو چوکاټ دا د کومې فرعي سوي ښودنه کوي؟ د اس فرعي سوي ښودنه کوي. دویمه فرعي سویه پی ده. د پی کلمه چې ده دا د پرنسپال یعنی اساسی او بنیادی څخه اخیستل شوی، اصلي څخه. دا د 6 الکترونونو د ځایولو وړتیا لري. د څو الکترونونو؟ 6 الکترونونو. نو چې د 6 الکترونونو د ځایولو وړتیا لري، ښکاره شوه چې دا څو اوربیټال لري؟ 3 اوربیټالونه لري. ځکه یو اوربیټال کې 2 الکترونه ځایږي، چې دکې 6 ځایږي 3 اوربیټاله به لري. د فضایي جوړښت دمبل ډوله ده، داسې یو شکل لري. او چې کله یې موږ همداسې په لیکنو کې ښیو، په معادلو کې د لنډیز دپاره ښیو، داسې ښیو چې 3 خانې لري. دا د پی فرعي سویه ده. نو د پی فرعي سویه دویمه فرعي سویه ده، 3 اوربیټاله لري، د هرې خانې ته اوربیټال ویل کېږي. او په هره خانه کې 2 الکترونه ځایږي، نو ځکه په پی فرعي سویه کې 6 الکترونه ځایدی شي. دریمه فرعي سویه هغه د ډي فرعي سویه ده. د ډي فرعي سویه د ډیفیوز د کلمې څخه اخیستل شوی چې معنا یې تیت او پراک ده، پاشلی. د 10 الکترونونو د ځایولو وړتیا لري، 10 الکترونونه پکې ځایږي. چې 10 الکترونونه پکې ځایږي نو ښکاره شوه چې دا څو اوربیټاله لري؟ 15 اوربیټاله لري. څو؟ 15 اوربیټالونه لري. او په دې 15 اوربیټالونو کې دې ساختمان چې موږ لیکو داسې لیکو
یو دوه درې څلور هغه یې پنځه دا ډیري سویه ده د ډیري سویې فضایي جوړښت هغه څلور پاڼې غوندې داسې یو ساختمان لري د ډي فضایي جوړښت داسې ده څلورمه فرعي سویه اف ده د اف کلمه د فانډامنټل د کلمې څخه اخیستل شوې چې معنا یې اساسي ده اصلي د 14 الکترونونو د ځایولو وړتیا لري یعنې اف کې په اعظمي ډول څو الکترونونه ځایږي 14 الکترونونه چې 14 الکترونونه ځایږي هر اوربیټال کې 2 الکترونه ځایږي که نه نو دا د څو اوربیټالونو درلودونکی دی د 7 اوربیټالونو درلودونکی دی جوړښت یې داسې لیکو یو دوه درې څلور پنځه شپږ او هغه یې 7 اوربیټاله لري اف د اف فضایي جوړښت مغلق او پیچلی دی تر اوسه پورې چا نه دی ټاکلی قدرمنو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې درس و تر بیا پورې چې زه ستاسې خدمت ته حاضرېږم په لویو بخونکي څښتن تعالی مو سپارم مخه شه